د مرګ یادولو په باره کې مونږ ته نبي علیه السلام بار بار ویلی دي، بار یې مونږ ته تنبیه را کړی دی چې مرګ یادوئ، ژړا زیاته کړئ، خندا کمه کړئ، ټوکې ټکالې کمې کړئ او د الله طرف ته توجه وکئ، الله ته رجوع وکئ، الله نه سوال او زاری کوئ، الله ته فریاد کوئ، الله ته ژاړئ، په شپې کې په ورځه کې په هر حالت کې د الله نه غواړئ، الله تاسو ته درکوي. الله په سوال کولو باندې خوشحالیږي. ته چې الله نه غواړې الله په دې خوشحالیږي، الله په دې نه ناراضه کیږي تا نه. ته کله چې ګناه وکې الله طرف ته رجوع وکې، الله نه سوال کوې، الله ته زاری کوې، الله ته فریاد کوې، الله ته واویلا کوې، الله په دې باندې تا نه خوشحالیږي او تا ته درګذر او معافي کوي. بلکې کچیرې ته ګناهونه کوې، خطاګانې کوې او ځان ته داسې عملونه او داسې کردار چې هغه د شیطان خوښ وي، د الله نه وي خوښ، د رسول الله نه وي خوښ، دا غوره کوي، نو په دې سره به الله خفه کیږي کله چې ته الله ته رجوع نه کوې او د الله نه معافي نه غواړې. مونږ ته نبي علیه السلام بار بار تنبیه را کړې ده چې یوه داسې شپه په تاسو را روانه ده چې ډېره د تنهایۍ شپه ده، ډېره د تنهایۍ شپه ده. هلته به تا سره هېڅوک نه وي، نه به ورور کار درکوي، نه به پلار کار درکوي، نه به مور کار درکوي، نه به ښځه کار درکوي، نه به دوست او اقارب هلته در پکارېږي، صرف او صرف عمل به در پکارېږي. کله چې ته نیک عمل ځان سره ویسې هلته، نو الله رب العزت به د دغه نیک عمل په واسطه باندې تا ته هلته کامیابي در نصیب کوي. مونږ او تاسو ته پکار ده چې په دغه دارالامتحان چې دې دنیا ته مونږ او تاسو راغلي یو، دا یو امتحاني حال ده د مونږ لپاره. لکه څنګه چې یو طالب او یو کس چې امتحان ورکوي، نو په امتحاني حال کې دی داسې کار نه کوي چې د ممتحن له طرف نه په ده باندې آواز وشي او دی سزاوار وګرځولی شي او د ده پرچه کینسل شي یا دی د حال نه وباستلی شي. نو مونږ او تاسو ته هم پکار ده چې په دغه امتحاني حال چې د دنیا په شکل کې د دنیاوي ژوند په شکل کې مونږ او تاسو ته ملاو شوی دی، په دې کې داسې اختیار کو ځان، داسې شکل سره وخت تیر کو چې مونږ او تاسو بد اعمال ونه کو، بد کردار، بد اخلاق او بد عمل نه ځان وساتو. په کوم عمل چې شیطان خوشحالیږي او الله او رسول الله خفه کیږي. کومې شپې دپاره چې زه تاسو ته تنبیه در کوم او د کومې شپې نه چې نبي علیه السلام مونږ ته تنبیه را کړی دی، هغه د قبر شپه ده، ډېره د تنهایۍ شپه ده، ډېره د سختۍ شپه ده، ډېره د تکلیف او مشقت شپه ده د هغه چا دپاره کوم کسان چې بد اعمال کوي، بد کرداري وي، بد اخلاقی وي، د خپل ورور، دوستانو او د خپلو خپلوانو سره بد سلوک او بد اخلاق او بد عملونه کوي. نبی علیه السلام یو ورځ راغلو او یو ټولګی یو د اجتماعي شکل سره خلک ناستو، هغوی باندې تېرېدلو چې هغوی خندل او د خندا د وجې نه یې غاښونه ښکاره کېدل. نو نبی علیه السلام ته دغه وخت او دغه عمل خوند ورنه کړلو او دوی ته یې وفرمایل ای خندېدونکو خلکو، که چېرته تاسو هغه څه وګورئ کوم څه چې زه ګورم، نو دغه حال به زه نه وینم، دا خندا به مو بیا کمه وي او ژړا به مو زیاته وي. نبی علیه السلام وفرمایل تاسو یوې داسې شپې ته ور روان یئ، تاسو یو داسې ځای ته ور روان یئ چې ډېر د تنهایۍ ځای ده او ډېر د تکلیف او مشقت ځای ده. نو د هغه ځای سره ځان اشنا کولو دپاره پکار ده چې نیک اعمال او ښه کردار او ښه کارونه وکړئ چې هلته بیا دغه عمل در پکار شي. قبر هره ورځ هر کس ته آواز کوي، 3 ځله ورته آواز کوي او ورته وایي، 3 آوازونه قبر ورته کوي. هر انسان ته وایي چې زه د تورو تیارو کور یم، زه د خاورو کور یم، زه د چینجو کور یم. خو لیکن مونږ او تاسو د قبر د آواز اوس نه اورو او د قبر دغه آواز ته توجه او فکر نه کوو.
مونږ ته به هلته پته ولګېږي چې کله مونږ او تاسې د دغسې حالت سره مخامخ شو. د دې نه مخکې مونږ او تاسو ته د نیک عمل ضرورت ده چې مونږ ځان سره نیک عمل ویسو. هلته به دغه نیک عمل مونږ ته پکار شي، ورنه هیڅ یو شی هلته تا ته نشي پکارېدلی. نه درته ورور پکارېدی شي، نه پلار درته پکارېدی شي، نه مال او جایداد درته پکارېدلی شي، نه اقارب او دوستان در پکارېدی شي. صرف او صرف نیک عمل به در پکارېږي. نو پکار ده چې نیک عمل وکړو، د بد عمل نه ځان وساتو. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل چې دغه قبر کله چې یو نیک عمل انسان دی قبر ته ورشي، نو دغه قبر ورته فرمایي او دا قبر ورته وایي چې ډېر ښه دې وکړل چې ته راغللې. په دنیا کې چې څومره بني ادمان د ځمکې په مخ ګرځېدل، په هغه ټولو کې ته ماته محبوب او خوښ شخصیت وې. نو قبر ورته داسې خبرې وکړي چې دغه کس خوشحال شي او زړه یې ولګېږي، او ورته وایي به چې ته به اوس زما ښه سلوک وګورې، زما ښه معامله به ته اوس وګورې. نو قبر به ورته دومره کولاو شي چې د ده څومره نظر لګېږي. یو طرف نه به ورته کړکۍ او دروازه خلاصه شي چې هغه به د جنت طرف نه ورته خلاصه وي، او ښې ښې هواګانې او خوشبویانې به ورباندې لګېږي. او کله چې بیا بدعمله انسان دغه قبر ته راشي، نو بیا دا قبر ورته وایي چې ډېر بد دې وکړل چې راغللې، ډېر بدترین انسان یې ته ماته د ځمکې په مخ باندې چې څومره انسانان وو، په هغه ټولو انسانانو کې ته بدترین وې ماته، او بد اخلاقه انسان یې ته، ډېر بد دې وکړل چې راغللې. کله چې یو کس داسې ناشنا ځای ته لاړ شي او د هغه طرف نه داسې الفاظ ورته استعمال شي، نو څه به انسان احساسوي او څه به هلته دی فکر کوي چې ما به دلته اوس څه حال وي. قبر به ورته وایي چې ته به زما معامله اوس وګورې تا سره چې زه څه رقم معامله تا ته کوم او تا سره زه څه رقم تعامل کوم. نو قبر به ورباندې راتنګ شي او دومره به ورباندې تنګ شي چې یوه پوښتۍ به یې په بله پوښتۍ کې ننوځي، او ده باندې به اویا اجدهاګانې مسلط شي. داسې اجدهاګانې به ورباندې مسلط شي که چېرته یوه دانه دنیا ته پوکی وکړي او حوصله دنیا ته وکړي، نو واښه قدرې به په دنیا باندې شنه نه شي. نو موږ او تاسو ته پکار ده چې د دغې ورځې او د دغې شپې نه ځان ته داسې عمل وکړو او داسې کردار وکړو چې بیا هلته موږ او تاسو ته هغه عمل را پکار شي او موږ او تاسو سره قبر ښه معامله وکړي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته د دغه قبر دپاره او د ورځ د قیامت د سختیو لپاره داسې د نیک عمل توفیق را نصیب کړي د کوم باره کې چې نبي علیه الصلاة والسلام موږ ته حکم کړی دی، او الله رب العزت چې موږ او تاسو نبي علیه الصلاة والسلام چې موږ او تاسو د کومو عملونو نه منع کړي د هغې نه دې موږ او تاسو ته الله توفیق را کړي چې ویې نه کړو، او الله دې موږ او تاسو ته په هغو عملونو او په هغو کارونو باندې د عمل توفیق را کړي چې کومو نه موږ ته الله رب العزت او نبي علیه الصلاة والسلام حکم کړی دی.